انتهائی محترم مسلمانان ورونو ستاسو په وړاندې د قران مجید آیات مبارکه ما تلاوت کو. دې آیات کې رب العالمین فرمایي وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب کړي وما ارسلناک او مونږ ته نه لېږلې پیغمبر الا رحمتا للعالمین مگر رحمت د پاره د مخلوقاتو. دغه آیات محترم دا خبره واضحه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو خاص قوم د پاره نبی نه دی راغله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو خاص علاقې د پاره نبی نه دی راغله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو خاص زمانه د پاره نبی نه دی راغله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو قوم قبیله نبی نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص د یو ملک نبی نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص د یو خطه نبی نه دی، بلکې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. پیغمبر مونږ ته ټول مخلوقاتو د پاره نبی جوړ کړی او لېږلی دی. همدغه وجه محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پوره انسانیت د پوره مخلوقاتو د پاره رحمت الله را لېږلی دی. رحمت څه ته ویل کېږي محترمو؟ رحمت یو وسیع عنوان دی. رحمت یو داسې لفظ دی محترمو چې سمندرونه هغې کې بند دي. انسان که کله دغه لفظ باندې وغواړي چې زه تفصیل وکم وضاحت وکم، یقینا څو جمعې په هغې باندې مسلسل خبره کېدی شي، خو زه دومره مختصر ووایم. رحمت په معنا د عظمت سره راځي، رحمت په معنا د چین او سکون سره راځي، رحمت په معنا د بلندۍ سره راځي، رحمت په معنا د مظلومانو د پاره د رحمت په معنا سره راځي. ماوي ها کله کته وګوره د شرک تیارې وي باغی کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام د رسالت هغه محترم او رڼا وګرځیدا. کم طرف ته د بدعات تیارې وي باغی کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام د رحمت هغه محترم او د رڼا والا پیغام د رڼا والا مینار وګرځیدو. ماوي که چرته د رسمونو د ریواجونو تیارې وي الته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغام په هغه تیارو کې رڼا وګرځیدا. ماوي که چرته ظلم د هغه مظلوم خلقو د باره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رسالت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راتګ د هغه مظلومانو د پاره سهاره وګرځیدا، د هغه مظلومانو د پاره د ظلم د خاتمه سبب او ذریعہ وګرځیدا. ما که چرته په یتیم باندې ظلم کړو د یتیم د پاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راتګ دا د هغه لپاره رحمت جوړ شو راغی. ما ها محترمو که ته وګورئ دغه وخت کې چې د جاهلیت دور دی، یو انسان پلار به وفات شو، ماشومان بچی به پاتې شو. دغه وخت زورور خلک، دغه وخت قابض خلک هغه به راپاسې درابله د هغې ټول مال به قبضه کې راوستو، د هغې جیداد به قبضه کې راوستو. هغه یتیم به محترم در په در باندې هغه ټوکرې خوړې، هغه یتیم غریب به در په در باندې ګرځېدو. د خوراک سکاک د پاره د هغې انتظام بنو، د هغې کفالت انتظام بنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا ته راغی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه مظلوم حصر ظالم نه واغسته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړو انا ز وکافل الیتیم او کفالت کوونکې د یتیم که هاتینی. دا دو ګوتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځای کړې، انا وکافل الیتیم که هاتینی، زه او د یتیم پرورش کوونکې دا پشان د دې دوه ګوتو دي. یعنی چا چې د یتیم پرورش وکړو دی به جنت کې زما سره یو ځای الله رب العزت د ځای ورکړي. زما محترم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یتیم په باره کې ما او تا ته د یتیم په باره کې حقوق کارک لمخ په وړاندې راوسته. نبی علیہ السلام د اختر ورځ د عیدګاه ته ځي، بهر ته راووتو، لاره باندې ګوري د اختر ورځ د ماشومانو ښایسته کپړې اغوستې دي، ماشومان لوبې کوي. وی کاته هلته یو ماشوم یوازې ناست دی. هغه ماشوم ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي راغی ورسره کېناستو. تپوس پې کوي بچیه ته ولې یوازې ناستې، بچیه ته ولې خفه ناستې، څه چل دی؟
هغه ماشوم ورله جواب ورکړي د الله رسول زما پلان په پلان کې جنگ کې شهید شوی دی زما کور کې څوک نشته زه یتیم یم زما څوک نشته چې ما لپاره کپڑے راوړي زما څوک نشته چې ما ته تسلی او دلاسه راکړي نبی علیہ السلام هغه ماشوم غیږ کې راوغستو خپل کور ته راوړو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها ته ویلا ول دې ماشوم له غسل ورکا دا ماشوم ولمبو پاک سبای کا کله چې پاک سبا کو یختانه ورته ورکړه به ورته یخته ګمنس کړه نبی علیہ السلام د خپل اوګې مبارک صادر راوغستو دوزه کو یو حصے نه د ماشوم تلنګو دویم حصے د غیره پار پتور د قمیص صادر وګرځول به نبی علیہ السلام روان شو هغه ماشوم ته وای بچی ته به دسه نه زی هغه چوت کو بخپل اوګو باندې کینو نبی الک کله چې ماشومان وکاته چې هغه یتیم ماشوم د نبی علیہ السلام په وګو باندې سورلی کوي هغه ماشومان یتیمانو تمنا وکړه ول کاش چې مونږ هم یتیمان وې د نبی علیہ السلام د وګو مبارک دغه سورلی مونږ ته نصیب شوی وي نبی علیہ السلام مسجد ته راغی یتیم ماشوم لاندې منبر سره کېناستو نبی علیہ السلام خطبه شروع کړه ماشوم د لاس نه ونیو ځان سره چوت په منبر باندې کېنو ویل ته لاندې نه کېنه پاس به زما سره کېنه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل هغه یتیم په سر باندې لاس کې خو دوی فرمایل ویل ها چا چې یو یتیم هغه پرورش وکړو د یتیم تربیته وکړو هغه باندې د شفقت لاس راخو نو د لاس تلان دي چې څومره یختر یتیم په سر باندې د لاس تلان دی رااله د در لپاره د یو یخته په اوس کې به یو نیکی او اجر لیکل شي ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی فرمای کوروما یو زنانه رااله دو ماشومان بچی ور سره دي دا هغه زنانو د ماشومان رنگ بدل او زیړ شوی بدحال ښکارې ده